السلام علیکم. دا کورس دی د یوټیوب اټومیشن. په دې کورس کې به زه تاسو ته یوټیوب اټومیشن درخایم. Welcome to Fazli Ahad Official. چې تاسو به څنګه د یوټیوب اټومیشن په مدد سره د یوټیوب نه ارنینګ کوئ، د یوټیوب نه به پیسې ګټئ، هغه هم د ډالر په شکل کې. دا کمپلیټ کورس به زه تاسو ته په پښتو ژبه کې درخایم. تاسو به زه په دې باندې A to Z پوهه کوم. تاسو به د دې ویډیو یو پارټ هم نه سکپ کوئ چې تاسو په یوټیوب اټومیشن باندې کمپلیټلی په صحیح طریقه باندې پوه شئ او د دې په مدد سره تاسو خپل چینل مونیټایز کړئ او د هغې نه پیسې وګټئ. What is YouTube automation? YouTube automation څه څیز دی؟ YouTube automation is the process of running a YouTube channel. YouTube automation یو عمل دی، یو پروسس دی د YouTube چینل د چلولو دپاره. یعنی YouTube automation دې ته ویلی کیږي چې مونږه په یوټیوب باندې یو چینل چې دی هغه سٹارټ کو، یو چینل چې دی هغه پې مونږه چلو، هغه مونیټایز کو او د هغې نه بیا پیسې وګټو، هغه هم د ډالرز په شکل کې. where the majority of tasks are outsourced. په دې کې مونږه ډېر زیات کارونه چې دی هغه مونږه د بهر نه چې دی هغه څیزونه را اخلو او د هغې په مدد سره مونږه کانټینټ جوړو. مونږه یو ویډیو چې دی هغه د یوټیوب دپاره جوړو یا د دې په مدد سره مونږه څه کوو، خپل یو یوټیوب چینل چې دی هغه رن کو، هغه ګرو کو او د هغې نه بیا ارنینګ کو په ډالرز کې. آر automated using AI tools. یا تاسو چې دی که د AI ټول استعمالوئ نو د هغې په مدد سره هم تاسو کانټینټ جوړولی شئ، تاسو ویډیوز جوړولی شئ، تاسو چې دی خپل یوټیوب چینل مونیټایز کولی شئ، تاسو خپل یوټیوب چینل چې دی هغه ګرو کولی شئ. او تاسو ته پته شته د مزې خبره دا ده چې یوټیوب اټومیشن یو پیسیو انکم دی. په دې کې بس تاسو پیسیو انکم سټارټي. لکه تاسو په یوټیوب اټومیشن باندې کار وکړلو، ستاسو یوټیوب چینل مونیټایز شولو، نو تاسو ته به هره میاشت کې د دې سیلري میلاویږي او هغه به هم تاسو ته د ډالر په شکل کې میلاویږي. خو اوس دا په تاسو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو محنت څومره کوئ، تاسو یو کانټینټ چې دی هغه څومره ښکلی جوړوئ، تاسو په څه طریقه باندې یو کانټینټ چې دی هغه جوړوئ، چې تاسو څومره د یو کانټینټ ویژول فارم تاسو خلکو ته یو کانټینټ چې دی هغه شو کوئ، هغه په بهترین طریقه باندې راشي، نو دې ته ویلی کیږي یوټیوب اټومیشن. او یا تاسو د AI سټوریز چې دی هغه جوړوئ، نو تاسو د دې په مدد سره خپل چینل چې دی هغه مونیټایز کولی شئ او د یوټیوب اټومیشن نه ښه پیسې ګټلی شئ. یوټیوب اټومیشن په نن وخت کې ډېر زیات بیسټ دی چې څوک هم غواړي چې آنلاین ارنینګ دی وکړي without any investment، د چا سره پیسې نه وي، نو هغه هم په یوټیوب اټومیشن باندې کار کولی شي او د دې نه یو پیسیو انکم چې دی هغه جوړولی شي. How to create a faceless YouTube channel. یعنی مونږ به یو فیسلیس یوټیوب چینل چې دی هغه څنګه جوړو، هغه به مونږ څنګه ګرو کوو، د هغې نه به مونږ څنګه پیسې ګټو. فیسلیس څه ته ویلی کیږي؟ فیسلیس دې ته ویلی کیږي چې تاسو یو یوټیوب چینل چې دی هغه سټارټ کړئ، د هغې دپاره ویډیوز جوړوئ، کانټینټ جوړوئ، خو په هغې کې تاسو خپل شکل چې دی، خپله چهره چې دی هغه آډینس ته نه ښیئ، نو د هغې دپاره تاسو څه کوئ،
ایلیمنټس چې دی هغه آوټ سورس کوئ، یعنی چې څه هم آیکنز وغیره پکار شي نو هغه تاسو چې دی د بهر نه راوړی شئ، صحیح ده، او په خپل کانټینټ کې په خپل ویډیو کې استعمالولی شئ او د دې په مدد سره تاسو یو بهترین یوټیوب اټومیشن چینل چې دی هغه رن کولی شئ. یا تاسو چې دی د اے آی استعمال کوئ، چې تاسو د اے آی په استعمال باندې پوه شوئ نو تاسو د اے آی په مدد سره هم چې دی یو خپل فیسلیس چینل چې دی هغه رن کولی شئ، چې په هغې کې تاسو خپل شکل چې دی هغه آډینس ته ونه ښیئ. بغیر د شکل ښوولو نه تاسو خپل یو یوټیوب چینل چې دی هغه مونیټایز کوئ. په دې کې مونږ په مختلف طریقو سره یو فیسلیس یوټیوب چینل چې دی هغه مونږ ګرو کوو، نو د هغې نه مونږ شاته سټریټیجیز استعمالو، د هغې په مدد سره مونږ خپل یوټیوب اټومیشن والا چینل چې دی هغه ګرو کوو. یوټیوب اټومیشن چې دی دا تاسو په پښتو کې هم شروع کولی شئ، دا تاسو په انګلیش کې هم شروع کولی شئ، دا تاسو په اردو کې هم شروع کولی شئ. خو که تاسو دا په پښتو کې شروع کوئ نو کمپټیشن پکې کم دی، یعنی ستاسو مقابلې والا پکې کم دي، صحیح ده، په هغې کې تاسو زر تر زره کامیابي چې دی هغه ترلاسه کولی شئ. که تاسو په اردو کې چې دی یو یوټیوب اټومیشن چینل چې دی هغه سټارټ کول غواړئ نو د یوټیوب اټومیشن که تاسو فرض کا په اردو کې سټارټ کوئ نو د هغې آډینس چې دی هغه سیواري، تاسو ډیر زیات په کم وخت کې چې دی خپل یوټیوب اټومیشن چینل چې دی هغه مونیټایز کولی شئ. خو په اردو کې چې دی تاسو ته به ډالرز چې دی هغه سیوا میلاویږي او په پښتو کې به تاسو ته ډالرز چې دی هغه کم میلاویږي، یعنی ستاسو تنخواه چې دی هغه به په پښتو کې کم وي او په اردو کې که تاسو کانټینټ جوړوئ په اے آی باندې یا آوټ سورس آیکنز تاسو استعمالوئ نو ستاسو ډالرز چې دی ستاسو تنخواه چې دی هغه به سیوایي. که فرض که تاسو په انګلیش کې دا سټارټ کول غواړئ نو بیا به د هغې نه سیوایي، ځکه چې انګلیش چې دی هغه انټرنیشنل لینګویج دی او په دې باندې تاسو ته انکم، تاسو ته تنخواه یا ډالرز چې دی هغه په کانټینټ باندې، په ویوز باندې د پښتو، اردو نه یا د نورو لینګویجز نه، د نورو ژبو نه تاسو ته ډیرې میلاویږي. هاو ټو سلیکټ نیش، مونږ به څنګه یو نیش چې دی هغه سلیکټ کوو. نیش څه ته ویلی کیږي؟ نیش دې ته ویلی کیږي چې تاسو په یو خاص ټاپک باندې چینل چې دی هغه سټارټ کوئ او د هغې ټاپک مطابق چې دی تاسو کانټینټ جوړول سټارټ کوئ. یعنی تاسو اوس غواړئ چې تاسو په ګاډو باندې ویډیوګانې جوړوئ، تاسو غواړئ چې تاسو خلکو ته وښیئ چې ګاډي چې دی هغه څنګه دي، اے آی کارز چې دی هغه څنګه دي، یعنی په 2026 کې اے آی کار څنګه دي او په 2036 کې به اے آی کار څنګه وي. نو تاسو په دې باندې هم چې دی چینل چې دی هغه سټارټ کولی شئ اینډ مونیټایز کولی شئ. تاسو یو کارټون چې دی هغه هم په اے آی باندې جوړولی شئ، چې تاسو یو کارټون جوړ کئ، هغې له یو شکل ورکئ، د هغې دپاره یو بهترین سکرپټ چې دی هغه ولیکئ، نو چې ستاسو سکرپټ ښیي، ستاسو وایس اوور ښیي، ستاسو ویژوال فارم چې دی هغه ښیي، نو تاسو د دې په مدد سره یو خپل یوټیوب چینل چې دی هغه مونیټایز کولی شئ او په خپل نیش کې چې دی کامیابي ترلاسه کولی شئ. دا زمونږ فرست کلاس د یوټیوب اټومیشن. آی ہوپ چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ چې یوټیوب اټومیشن څه ته ویلی کیږي. مخکې به زه تاسو پوه کوم چې موږ به نیش چې دی هغه څنګه فایند کوو، نیش څه ته ویلی کیږي، په نیش باندې به موږ څنګه کار کوو، د هغې دپاره به موږ یو بهترین سکرپټ څنګه لیکو، دا هر څه به زه تاسو ته اے ټو زی ښیمه پریکټیکلی. نو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي، ویډیو لایک کئ،
د ملګرو سره یې شیر کړئ. د حوصله افزایۍ دپاره یو ښکلی شانتي کمنټ وکئ. زمونږ د یوټیوب چینل د سپورټ دپاره زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په وخت باندې ویډیو میلاویږي. Thank you so much. We will meet inshallah in the next video. Bye bye for now.